السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په آیفون موبایل کې و ګیلري ته و فیسبوک ته و واتساپ ته و میسنجر ته لاک ورولګوئ. او دوستانو ګوره په انډراید موبایل کې خو داسې مختلف اپلیکیشنان راځي چې د هغو اپلیکیشنانو په ذریعه سره تاسو په انډراید موبایل کې د خپلې خوښې اپلیکیشنانو سټینګو ته لاک ورلګولی شئ. خو په آیفون موبایل کې داسې کوم اپلیکیشنان نه راځي. یو دوه درې اپلیکیشنان شته خو هغه پیډ دي، یعنې هغه اپلیکیشنان به تاسو په پیسو باندې اخلي. بیا له هغه بعد تاسو د هغو اپلیکیشنانو په ذریعه سره په آیفون موبایل کې د خپل خوښ اپلیکیشنانو سټینګو ته لاک ورلګولی شئ. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته په آیفون موبایل کې یو سټینګ دروښیم چې دغه سټینګ په هر آیفون موبایل کې له ځانه شته او د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې په آیفون موبایل کې د خپل خوښ اپلیکیشنانو او سټینګو ته لاک ورولګوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان اول به تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ لاندې به ولاړ شئ او لاندې به تاسو په سکرین ټایم اپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو دغه سکرین ټایم اپشن په هر آیفون موبایل کې له ځانه وي، نو تاسو به په سکرین ټایم اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکرین ټایم اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به د کې اول اپشن د ټرن آن سکرین ټایم، په دغه ټرن آن سکرین ټایم اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په دیس از مای آیفون بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دیس از مای آیفون بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به سکرین ټایم اپشن خلاص شي. نو اول به تاسو سکرین ټایم ته پاسورډ ورولګوئ. نو لاندې به ولاړ شئ، لاندې یو اپشن دی یو سکرین ټایم پاسورډ، په دغه یو سکرین ټایم پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. بیا چې هر وخت تاسو هغه اپلیکیشنانو سټینګونه خلاصوئ نو هغه به له تاسو څخه دغه کوډ غواړي. نو دلته به اوس تاسو څلور عدده کوډ ورکړئ. نو زه راځم دې ته 1 2 3 4 ورکوم، دویم به بیا تاسو هغه کوډ ورکړئ. کله چې تاسو دې ته پاسورډ ورولګوئ بیرته به پورته راسئ او په دې کې دویم اپشن د اپ لیمیټس، په دغه اپ لیمیټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، هغه کوډ به ورکړئ. کله چې تاسو دې ته کوډ ورکړئ بیا به دې کې اول اپشن د اډ لیمیټس، په دغه اډ لیمیټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اډ لیمیټس باندې کلیک وکړئ دلته ګور تاسو ته وایي تاسو کوم اپلیکیشنانو سټینګو ته لاک لګوئ. ګور په دې کې اول اپشن د آل اپس اینڈ کیټګریز یعنی ټول اپلیکیشنانو سټینګو ته، او په دې کې دویم یو د سوشل نیټورکینګ، په سوشل نیټورکینګ کې فیسبوک، واتساپ، میسنجر دغه راځي، او دریم یو د گیمز کې گیمو تر لګوي. زه ورته زه ټول اپلیکیشنانو سټینګو ته لګوم. په دې کې اول اپشن د آل اپس اینڈ کیټګریز، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ او پورته نیکسټ بټن د په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو په 0 اورز او 1 منټ باندې ودروئ او پورته اډ بټن د په اډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اډ بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو په موبایل کې به ټول اپلیکیشنانو سټینګو ته لاک ولګیږي. نو زه سره خپل موبایل ګورم او ګورئ زما په موبایل کې و اپلیکیشنانو سټینګو ته لاک لګیدلی دا او کنه ده لګیدلی. نو ګور دوستان تاسو په خپل کتلای شئ زما په موبایل کې و ټول اپلیکیشنانو سټینګو ته لاک لګیدلی ده. نو زه سره فیسبوک خلاصوم، ګور ماته فیسبوک نه خلاصيږي، دغه د ټایم لیمیټ ایرر راکوي. زه سره ګیلري خلاصوم، ګور ما په ګیلري باندې کلیک وکړئ، ګیلري ماته نه خلاصيږي. نو اوس به تاسو دغه څنګه خلاصوي؟ نو لاندې ګور ته لیکلي دي آسک فار مور ټایم، په دغه آسک فار مور ټایم باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګور ته لیکلي دي انټر سکرین ټایم پاسکورډ، په دغه انټر سکرین ټایم پاسکورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او کوم کوډ تاسو ورکړی و هغه کوډ بل تاسو ورکړئ. کله چې تاسو ودې ته کوډ ورکړئ ګور بیا په دې کې درې اپشنان راځي. اول یو د اپروو فار 15 منټس، دویم یو د اپروو فار ان اور، او دریم د اپروو آل ډے. نو په دې کې به دغه اول یو تاسو ورخص اپروو فار 15 منټ. زه غواړم چې دغه اپلیکیشن یا دغه سټینګ د 15 منټو لپاره خلاص شي، 15 منټه بعد د بیرته پاسورډ غواړي. نو که چیرې تاسو په دې کې دویم اپشن ورخص اپروو فار ان اور نو دغه سټینګ یا دغه اپلیکیشن به بیا 1 غنټه پاسورډ نه غواړي، 1 غنټه بعد به بیا دې ته پاسورډ لګیږي. او کوم دریم یو روخه اپروو آل ډے به ټول ورځ دغه سټینګ یا دغه اپلیکیشن پاسورډ نه غواړي، نو یو ورځ بعد به بیرته بیا هغه اپلیکیشن او هغه سټینګ ته پاسورډ لګیږي. نو په دې کې اول یو د اپروو فار 15 منټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو د 15 منټو لپاره به هغه سټینګ هغه اپلیکیشن تاسو ته خلاصيږي. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ موږ ته ګیلري خلاص سوله. نو دغه رقم دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره په خپل آیفون موبایل کې و اپلیکیشنانو او سټینګو ته لاک ورلګولی شئ. او کوم چیرې پاسورډ وربدلوئ بیرته به تاسو د موبایل سټینګز خلاص کړئ، لاندې به ولاړ شئ او په سکرین ټایم اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکرین ټایم اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ او په دې کې لاندې یو اپشن د چینج سکرین ټایم پاسکورډ، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې اول اپشن د چینج سکرین ټایم پاسکورډ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. اول به تاسو دې ته زوړ پاسورډ ورکړئ او بیا به تاسو دې ته نوی
پاسورډ ورکړئ. ګوره ما 000 نوی پاسورډ ورکړئ. دویم بیا تاسو هغه نوی پاسورډ ورکړئ نو پاسورډ به بدل سي. او کوم چیرې دغه لاک ختموئ نو اخري ته به ولاړ سئ. ګوره په دې کې یو اپشن ده ټرن اف سکرین ټایم، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو کوډ ورکړئ نو دغه پاسورډ به ختم سي او ستاسو په موبایل کې به بیرته اپلیکیشنانو سټینګونه ټول خلاص سي. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده. کوم چې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو همدارنګه په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.